د حریم شاه لیک شوي ویډیوګانې راغلي. دا ویډیوګانې چا لیک کړي دي؟ ما نه یو چا پوښتنه وکړه و د یو کس سره زما څه تصویران او پیغامونه لګېدل دي. هغه اوس ما تنګوي چې داسې وکړه هغسې وکړه. زه اوس څنګه وکړم چې دغه کس معلوم کړم چې دا څوک دی او آیا زما اوس په دغه ټایم کې څه پکار دي؟ نن ویډیو کې تاسو ډېر زیات غټ معلومات او ډېر غټ پیغام شریک کوم. ویډیو راس تر اخره پورې ګورئ او له خپل ملګرو سره هم مخکې شریکه کړئ. ټول اول خبر به زه وکړم چې د حریم شاه چې د کوم ویډیوګانې لیک شوي دي، اول خبر دا چې دا لیک شوي نه دي بلکې دا په خپله داسې وایرل شوي دي، اپلوډ شوي دي. هغه داسې کله هم چې د چا ویډیو لیک شي که نه هغه چاته کې چا په سی سی ټي وي پټه خفیه کیمره باندې کړي نه، په سپای کیم باندې کړي وي. او دا چې کوم ویډیو ده دې ته هم وګورو دا یو عام کس داسې په موبایل باندې کړي ده بیا اپلوډ کړل ده. یعنې زه به داسې ووایم چې په نن سبا کې څه خلک د خپل شهرت لپاره یعنې د خپل ځان مشهور کولو لپاره هغه داسې وکړي چې یو سکرپټ جوړ کړي، یو پلان جوړ کړي چې ته به زما داسې ویډیو وکړې، بیا به هم هغه راوالی، بیا به هغه لیک کړې او په هغې نه پس به زه بیا ویډیو وکړم، بیا به ته ویډیو وکړې، هغې نه پس به یو کنټروورسي به جوړه شي، زه به فیمس شم. نو یو غټه خبره خو دا چې دا خلک زیاتر پلانینګ کوي. بل خبر دا وي چې دا اکثر څه خلک وي چې هغه یو انسان، یو طاقتور انسان یا چې هغه په هېڅ طریقه نه ګیرېږي، د هغې د ګیرولو لپاره داسې قسم له جنکو د خلکو استعمال وکړي، هغه پسې ولګوي چېرته دې سره خواته ګرځه، داسې وکړه هغسې وکړه، د هغې نه ډېټه یا په طریقه د هغې ګیرولو لپاره داسې خلکو استعمال کوي. خو چې کله بیا هغه د هغه کس لپاره کار پرېږدي، د هغې خبرې مزید ور نه مني، نو هغو له ویډیوګانې راواخلي لیک یې ورلکي. دویمه غټه وجه دغه ده. اوس زه خبره کوم که چېرې زموږ سره زموږ ویډیوګانې یا زموږ ډیټا د یو کس سره ولګي یا د یو کس موبایل لاسو ته راشي او هغه موږ تنګوي چې یار زه به اوس داسې وکړم هغسې وکړم یا ته داسې وکړه، سره ډیمانډس کوي. په دغه ټایم کې موږ له یو کس له څه پکار دي چې څنګه وکړي. زه به داسې ووایم چې ګوره په موبایل باندې چېرته کې ستاسو سره څوک دوکه کوي یا ستاسو څوک ډیټا راخلي او اپلوډ یې کړي، دا د سایبر کرایم، دا یو کرایم دی، جرم دی او دې ته سایبر کرایم موږ ویلی شو. دا ټول دغه سایبر کرایم په زمره کې راځي. دې کې موږ له کول څه پکار دي ګوره چې کله هم داسې وشي که چېرې زموږ څه ویډیو ده، تصویر دی، دا څوک راواخلي لیک کوي، چېرته به لیک کوي؟ په دې سوشل میډیا به لیک کوي. او دا د انټرنیټ صرف او صرف اولی حصه ده. دا د انټرنیټ د ټول نه ټاپ حصه ده. اخوا انټرنیټ چې کومه دی دوه حصې نور دی، یعنې ډیپ ویب دی او یو ډارک ویب دی. نو په دغه ډیپ ویب او ډارک ویب کې چې کوم دی، په ډارک ویب کې خاص کر انسان پته نه لګي چې څوک دی. یعنې دا چې کومه دی دا سرفیس ویب دی، په کوم چې موږ د خبرې کوو، انټرنیټ پې کوو، څه پې کوو. یعنې دا چې څونه څه هم دي دا د ملک د پولیس او د څونه غټې ادارې چې وي، یعنې د اف آی اے سایبر کرایم کوم ډپارټمنټ شو، دا هغو مخې ته هر څه پراته دي. هغو چې وغواړي په دې کې هر څه معلومولی شي، هر څه کولی شي. نو چې کله هم تاسو داسې د ستونزه راځي د داسې تنګولو یا داسې خبرو شکار کېږئ، نو داسې ډایرکټ کوئ چې یار تاسو د اف آی اے سایبر کرایم کوم ډپارټمنټ چې ډایرکټ هلته خپل کمپلین وړئ. کوشش کوئ تاسو ته یو کس کوم فراډ کوي، سکیم نه څه کوي، د هغې خبرې تاسو ریکارډ کړئ یا داسې وکړئ چې د هغې سکرین شاټ یې راوالئ، ثبوتونه ځان سره راوالئ کېږئ او هغه به دغه ډپارټمنټ تاسو ویسئ هغو ته یې ورکړئ. نو بیا هغو د خپل تحقیقات کوي. یعنې ما خو ته وویل چې مونږ د کم څه چې کوو د سرفیس ویب دی او په دې چې موږ د څه کوو دا چا نه پټ نه دي، دا د ملک د غټو ادارو مخې ته ډایرکټ پراته دي. یعنې زموږ په ګیلري کې چې کومه عکسونه پراته وي او موږ څنګه داسې ګورو دا ښایي د دې غټو ادارو مخې ته زموږ د موبایل زموږ د ډیټا پراته ده. دا کس ډېر زیات په اسانه او په زر معلومېږي چې دا دغه څوک دی یا چا داسې ویډیو لیک کړه، تصویر یې لیک کو، د کوم موبایل نه لیک کو، د کوم ځای نه لیک کو، یعنې په دغه موبایل کې کوم سیم کارډ استعمال شوي، په هغې باندې خبرې څه شوي دي، دا ټوله ډیټا بیا دغه معلومولی شي دغه سایبر کرایم والا او هغو دغه کس ته له مخې ته کوي او د دې خپلې سزاګانې وي. یعنې سایبر کرایم چې څونه هم دي، یعنې د چا په نوم باندې فیک آی ډي جوړول او بیا په هغې باندې خلکو څه دوکې کول، دا هم سایبر کرایم دی. ټول لغړ کرایم پکې هم دغه چاره څوک د چا تصویران راولي، ویډیوګانې راولي پرایویټ او هغه لیک کړي. یعنې دا یو ډېر زیات غټ کرایم دی او دا ډېر زیات چې کوم دی دا بیا په اسانه میلاویږي. زه به داسې ووایم پیغام در لرم چې کله هم تاسو داسې ستونزه راځي په دې ټایم کې غلي مه پاتې کېږئ، ډایرکټ دغه کمپلین دا کوئ، ډول اپلیکیشن جمع کوئ، پوره ډیټا ځان څخه کلیکټ کوئ، وایس دغه کس خبرې یا سکرین شاټ یې ټول در سره راغلی، ډایرکټ دغلته کې سایبر کرایم اف آی سایبر کرایم والا ته وړئ، هغه ډپارټمنټ ته ډایرکټ کمپلین کوئ. تاسو ته هغه کم کس چې وي هغه به ډېر زر راپیدا کېږي. په لاست کې به زه خبره وکړم نن سبا کې که موږ وګورو عزت تر د خپل شهرت ته پرداسې کوي چې هغه وایي چې زه هر څه وکړم خو زه فیمس شم. بیا به موږ خبره وکړو چې ما په خپل په سوشل میډیا کې داسې خلک لیدل چې هغه داسې وکړي چې یار زه به داسې ویډیو وکړم، ته زما نه وکړه، بیا یې لیک کړه، بیا زه ښه ویډیو وکړم چې صرف او صرف زه فیمس شم. هسې که ما ورته سوچ وکړو دا وخت زه به د سوشل میډیا باندې 1 لک فالوور لرم، آیا زموږ د مرګ نه پس زموږ دا فالوور په کار راشي یا آیا زما دا فالوور به ما داسې دعاګانې وکړي یا زما لپاره به څه وشي؟ صرف او صرف موږ د دنیاوي د 100 ورځو د ژوند لپاره خپل آخرت هم تباه کړو. تر څه وجې چې موږ د دې فتنو شکار شوي یو. موږ وایو چې یار بس چې ما څه هم وکړی که نه خو چې زه فیمس شوم، بس د خپل پهچان جوړولو لپاره د 100 د سوشل میډیا د 100 پیسو دپاره
مونږ په هیڅ هم نه یو، بس مونږ رالوږو مونږ چې سم وکړو، خو بس چې صرف په یو طریقه ځان مشهور کړی، ځان هم فیمس کړی. ټول پیغام مې دغه معلوماتو دغه پیغام درسم شریک کو. امید لرم ویډیو مو خوښ شوي. ویډیو را سره لایک کړئ، مخکې خپل ملګرو سم شریک کړئ. چېرته هم چې الله مرتل خوشحاله او آباد لره. د لوی الله په امان.